پاکستان د افغانستان د خاورې د افغانستان د پرمختګ دښمن دی. نور یو شی اتفاق او اتحاد ته تامین کوي، نور په یو نوم او په بل نوم هم وژني. دا نمونه د پاکستان د ایسایو د خارجي استخباراتو چې په تاسو ایښي وو او ستاسو ترمنځ اتفاق یې د منځه وړی و. اوس نو څه ته ګورئ؟ اوس د ننګ وخت دی، اوس د غیرت وخت دی، اوس د دې وطن د ګټلو وخت دی. اوس په اتفاق او اتحاد شئ. څوک ګلخانانو پسې مه ځئ. هغوی به د ایسای نه معاش اخلي، هغوی به د ایمای نه معاش اخلي، هغوی به د سیایي نه معاش اخلي. تاسو د هغې خبرو پسې مه ځئ. تاسې خپل کلتور، خپل فرهنګ، خپل دین، خپل اسلام دې پسې لاړ شئ. تاسې د خپل وطن ازادۍ پسې لاړ شئ. اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې پاکستان د نړۍ د نقشې نه ورک شي، پاکستان نور دړې وړې شي. هلته ټي ټي پي شته دی، د ټي ټي پي کلک ملاتړ وکئ. هلته بلوڅان شته، ازادي خواه شته، د بلوڅانو کلک ملاتړ وکئ. نور په پاکستان باندې نور صبر کول پکار نه دي. نور په ټولو افغانانو مې غږ دی، په ځان مې دا غږ دی چې د وسلې په لاس باید دغه سرحد ته لاړ شي او د پاکستان نه دا غچ اگر چې اسلامي امارت 100% کې اطمینان راکړی دی چې موږ دغه غچ اخلو، داسې غچ اخلو چې د پاکستان او د نړۍ په تاریخ کې به دا پاتې شي. خو زما په ټولو افغانانو غږ دی، دا په موږ او تاسو باندې فرض دی. دا که جهاد هم دی په موږ او تاسو فرض دی، که د وطن ساتل هم دی په موږ او تاسو فرض دی. زموږ او ستاسو کلتور، زموږ او ستاسو فرهنګ، زموږ او ستاسو ناموس، زموږ او ستاسو په خاوره تېری شوی دی. باید موږ سره یو شو. دا د یو کېدو وخت دی. زه هغه لایفونه ځینې ګورم، هغه ګلخانان چې په افغانستان کې هم شته دی، خصوصا خفه کېږي دي نه، هغه پارسیوانان، دري زبانان چې ځان ته وایي، هغوی د بېننګۍ هغه تاریخ خپل را ژوندی کړ. نور د هغوی سره د اتفاق او د اتحاد خبرې مه کوئ. نور هغوی سره کلک هغه څه چې لازمي د خپلې پښتو او د خپلې خاورې نه دفاع کوئ. هغه خلک نور د دې خاورې نه منفي کوي. زما په ټولو افغانانو غږ دی چې خدای قرآن ته وګورئ، خپل هېواد ته وګورئ، خپل کلتور ته وګورئ، خپل ننګ ته وګورئ. د دې خاورې په خاطر باندې یو شئ، اتفاق وکئ، اتحاد وکئ. تاسو تاریخ ګټلی دی او لا ګټئ به. ملګرو، نن په افغانستان کې هر یو په احساساتو راغلی دی. د نازه نه یم. ټول خلک غواړي، د هر افغان وینه په جوش راغلې ده. موږ په اسلامي امارت دا غږ کوو چې موږ د مسلکي، موږ د اول خط ته ولیږي، موږ حاضري، موږ د دې ګوپړۍ نه تېري د پاکستان په مقابل کې. ملګرو، احساسات نه کنټرولېږي. ډېره زیاته بخښنه غواړم. تاسو به وایئ چې په دې سن سال باندې دا ولې دونه احساساتي دی. ګوره، نن د ننګ وخت دی، نن د غیرت وخت دی، نن د وطن د ګټلو وخت دی. دا سرلور په کار نه دی، د دې سرلور شیندل په کار دی په دغه په پاکستان باندې. کور مو ودان چې زموږ دا ګډې وړې خبرې مو واورېدې. مننه. ته مننه صافی صاحب، خوشحاله اوسئ. الله دې اجرونه درکړي. احساسات مو د قدر وړ دي. ژوند په ډېرو هغو د باجوا په زامنو باندې ستاسو دغه د ګیرې دغه یو سپین نه دی باندې چېشته فهیمه، دا چېشته غږېږي. ځکه دا خو 40 میلیونو عوامو یو سپین ګیری دی. د هغه راوغږوئ. دلته خو خالي پښتون ته واک نه ورکوي، دوی تر شاته کېږي. اوس به طالب سره بیا معامله څوک کوي چې فضل الرحمن یې ورسره ونه کړي، تکیې ورسره ونه کړي، ملا یې ورسره ونه کړي، پښتون یې ورسره ونه کړي، نو څوک به یې کوي؟ یا به د طالب معامله بې معاملې پاتې کېږي او یا به پنجابی ورمخکې کېږي. پنجابي څه وکړل؟ دوی فکر کاوه چې طالب د موږ کسان دي، نو موږ به طالب ته وایو چې ته خو یې د ما کس، 20 کاله ما حمایه درکړې، 30 کاله ما حمایه درکړې. چې کله پنجاب ور وړاندې سو طالب ته خبره وکړه، طالب ورته وایي چې تا ما ته حمایه راکړې مشروطه، دې ته وایي کنډیشنل سپورټ. کنډیشنل سپورټ دې د دین په خاطر راکړی. که چېرته د پاکستان او د طالبانو پارټنرشپ د دې په خاطر وایي چې پاکستان ورته ویلي وای چې ته باید د پاکستان د ګټو لپاره ما سره پارټنرشپ وکړې، ته باید پاکستان وساتې. که دا رقم پارټنرشپ چا ما ته په 150 کالو کې په طالب سره سپورټ پیدا کړ، یو اسناد پیدا کړ، زه ورته تسلیم یم. چې دغه پوښتنه له دې خلکو نه تاسو کوئ چې طالبان د پاکستان خلک دي، دوی درته وایي تاسو ورته چې اوکې
طالبان د پاکستان خلک دي په کوم پراجیکټ کې د دین په پراجیکټ کې که د پاکستان د ساتلو په پراجیکټ کې که دی درته وایي چې د پاکستان د ساتلو په پراجیکټ کې ورته مهرباني وکړئ تاسو یو دلیل یا یو سند پیدا کړئ چې طالب او پنجابي د دې لپاره پارتنرشپ کړی چې موږ به افغانستان یا امریکان باسو افغانستان بنیسو دا به د پاکستان 5مه صوبه کوو یا دغه کوو یا ورته ویلي چې موږ به پاکستان ته نجات ورکوو یا به موږ پنجاب ساتو یا به پښتونخوا ساتو یا به د پاکستان آئین ساتو یو خبره که چا پیدا کړه چې طالب دا پارتنرشپ ورسره کړی مګر دا زه درته ثابتوم چې طالب د اسلام پارتنرشپ ورسره کړی طالب د پردي پاله پارتنرشپ ورسره کړی چې په افغانستان کې باید نه وي پردی پاله یې پردی لاړ دین حاکم څه د طالب په وینا باندې نو پارتنرشپ له منځه لاړ د افغانستان لپاره د پاکستان او د طالب پارتنرشپ ختم شوی دا ډان ده اوس به دویم پارتنرشپ شروع کیږي د طالب او د ملا د طالب او د پاکستان د پښتون او د ملا به بل پارتنرشپ شروع کیږي یا به د چا لپاره یا به د اسلام آباد لپاره څنګه چې پارتنرشپ د کابل لپاره دوی دواړو کړی همدغه رقم ته پارتنرشپ اوس د اسلام آباد لپاره کیږي که دغه پارتنرشپ نه ملایان او پښتانه ووتل همدغه طالب راجګي په دغو ملایانو به د جهاد فتوا ورکوي چې تا څنګه د ما او تا پارتنرشپ د دین کړی ما او تا پارتنرشپ د کابل نه و کړی که دین به په دغه ټول قطعې کې ما او تا حاکم و په یوې کې د راسره حاکم که به د بلې کې هغه ټینګه کړه دبور د ټینګه چې اوس ما او تا سره وکړو په دغه ځای کې دغه هغه چې دا دې باندې زه ډېرې زیاتې خبرې لرم په دغه ځای کې یو ډیر زیات اساس پړاو ده چې په دې پړاو باندې دا خلک یا پیږي نه یا غواړي چې ځان پوه نه کړي کور ودان